علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او په دې ویډیو کې تاسو درخوایم د امیش فارم اینډ هاوس یعنی پټې او د هغې کور ته درخوایم په 50 روپۍ خو مې ټیکټ واخیسته دا ورسره خوا کې خو ډېر غټ غټ کاروبارونه دي خو د کاروبارونو په منځ کې راشه چې کم دی نو پټې دی او کور د خلک اوس یو ما ته وایي چې اوس د نیم ساعت پس به چې کم دی نو دغه وي په دې کې به تاله وي دغه درکوو چکر به دله درکوو که نه چکر مطلب دا دی چې دلته سی به د کور کې به دې ګرځو کوی تر هغې پورې ته پټي کې وګرځه نو زه پټي ته شاته ور روان یم او بیا به نور کیسې کوو دا خلک ټول پته وي د پټي چکر ته چې د پټي چکر شروع کېږي بار چې دا شو دلته کې د دې پټۍ څنګه وي دا د کور وي فارم هاوس یې دی پکې وږي پکې پراته دي لکه څنګه چې کلي ته کور ته راننوځې وږي او کدوان او سبزۍ پکې چترو ته پکې وګورئ دا چې بلا چترۍ یخې دي که نه نو دی کور دی داسې روان دي پمپ ته داسې شی دی لکه دا د اوبو پمپ دی ښه اوبه داسې یاله خیر اوس به څپیاکه شوی زه پمپ شوی جامو ته یې وګوره جامې بره وینې ځوړندې دي دننه راشي چې دا ته زه راوښیم دا د پټي کور دی د پټي کور چې څنګه د کلي کور وي که نه نو غږ کې د دې کې چې کم دی نو دوی دا ټولې دغه شیزونه استعمالي دا څه شی دی په دې کې جوړ لوښي وینځي که څه شی ورته کې وینځي مړه به څه شیزونه ایښي دي که نو بس دا خبره موږ یې پې 50 روپۍ واخیستی او دا خبره چې دا ټول د دوی سامانونه دي نو دې لپاره خلک ټیکټونه ورکوي ګورې ښه سالډ اوک که نه بشرینګ بنچ دې باندې قیمه جوړوي راشه که نه پیکو ده دا ښه تاسو پیکو لیدلي پیکو پېژنئ که نه پېژنئ دې کې چې کوم دی دې کې څه کوي دې کې چرګان ساتي که خوراک پکې پخوي او دې کې لوښي وینځي بس هکه د کلي مثال دی که نه او زه څه شي وچیچلم داسې روان وانې وچیچلم خپه مې ګرېږي سم خارخ را باندې لګولی فرج هم ورکړه چې تېره که راشه کتو د کلي فرج دی که نه راشه که نه دا وګوره فرج وګوره چې فرج کې څه پراته هم دي که نه هېڅ شی پکې نشته تش پوډر دی پکې لکه زمونږ هغه فرج دی که نه هغه کیسه د چینک ته یې وګورئ دا چې نور هم ګرځو دا چې کوم دی نو راشه دا بوکه ده دا بوکه هم لیدلې ده دا کوی دی پکې دننه دا کوی دی څوک جالې پې ایښې څوک ورته څپیاکه نه شي که نه دا ګوره دا نمبر 1 ښه بیا راشه چې کوم دی نو ټایم ته به هم ګورو که نه دا پمپ ته وګوره دا به څه شي کار کوي پمپ پړته پړته کوي او پړته پړته سره دې ته کې اوبه راولي دی که نه دې ته اوبه راولي دا ګوره دې چې کوم دی نو ټکنالوجۍ او دې شیزونو نه خو چې کوم دی دې ډډه ده که نه سولي ده سمثینګ او دغه څه شی دی دغه دی نو خو موږ راووتو ټیکټ دی سموک هاوس کله چې دې سګرټ څکي یا نشه کوي نو هغه په دې ځایونو کې کوي سموک هاوس نه دغه والی سوري بل شی دی سموک هاوس دې څه وایي دغه پکې سټون هاوس ته دې کې خوراکونه موراکونه ایښي تاسو به سموک هاوس څه کوئ پرېږده نورې کیسې دا چې لوړ شو زده ته دا دې خوا ته وښیم د ګاډۍ دي او ګپ شاپ هم پکې دی بس دا ټول کاروبار دی نن سبا چې کوم دی خلک راځي او دلته کې ګوري او چکر هم پکې وخي خبره زه څه مونګڼو خوړم که ماشي وخوړم الله دې علم دی والله داسې وسوځولم دې ته وګوره که نه کوکمبر پمپ ښه 1878 دا د کال 1908 دوه کم اتیایم دی 1302 اتیایم دا څه شی دی دا به شی به داسې کوي نه عجیبه شی دی یار مچان هم چیچل کوي مچ را باندې کېناست هغه خو لاړه مه کړه پودینې ته پکې وګورئ ګلونه هم پکې شوي دي سمیت دی هغه کې د ټانګو او د هغه سامان دی هغه کې په دې باندې چې کوم دی دغه بټۍ نه دا شی چې داسې کوي دا دې له بوکې ورکوي هغې له هوا ورکوي او دا خبره اخوا خو اجازت نشته د لوار سامان دلته د لوارۍ سامان دلته پروت دی کونډې دي هوکې دي بلیک سمیت شاپ څه چې لوار ویلې کېږي اسپو دغه چې کوم دی نالونه دي ټانګې دي د چت ته وګورئ که نه او ټایر بینډر او دا چې کوم دی ټایرونه جوړولو دا ټول چې کوم دی ټانګو دپاره نو ټانګه کې خو تاسو زه ګرځوم خو تاسو ته ما ویلي که دې ویډیو کې نه بله کې هم ګرځوم او مخامخ وګورئ بره جامو ته وګورئ دی په لاسونو وینځلي دي دا په لاسونو باندې وینځي مشین نه استعمالي کم سے کم ټکنالوجي استعمالي هغه نوکیا موبایل دور دی پکې دلته کې هغه 3310 والا جوړ اوس هم دلته کې چلي پکې بټ دی ښه راشي وینئ تاسو هم بټ جوړ کړی دی کاسټ آیرن کیټل دا چې کوم دی نو آیرن کیټل سچز اوپن ور سیټ خاوس کیسې دغه شانتې دي او دې ته وګورئ دې کې ډوډۍ پخوي دا تنور دی نه راشه که تودېږي دا مزې په ښار کې دا ورته وګورئ ټولو ښار کې خو نه دا کلیوال علاقه ده نو ګرځوم هم او تاسو به چې کوم دی نو کیدای شي دا ډېرو خلکو ته دا پاتې امریکا کې دا ځایونه نه دي دلته پاتې کېږي د لسیزو راځه وایم چې 50 کاله به ګوره د پایس پکې دغه شان جوړېږي پاتې کېږي او هغوی دا ځایونه نه لیدلي او دا بنچ ویګن دی پکې ښه دا پکې ټانګه ده د بل شانتې بنچ او دا کې سامان وکې ده دې کې سامانونه وړي دي ګړي بیزې او خنزیران او ماماګان دا ټول پکې چلي دا پکې څه شی دی ورکه دا ورځمه واچ شاپ دی دلته چې راشو ګورو چې دا څه شی دی ښه لکه دا خو تماکو بوی دی دا ګوره مخامخ تنباکو هم ځوړند دي داسې تنباکو بوی د سیګارونه جوړې دي کې ښه
دې سیګار هم ډېر څکي نشې هم کوي که نه راشه که تودېږي بیا دغلته سیګار کېږدي او بیا سیګار مولډ وینې تمباکو د مخامخ تمباکو ځوړند دي که نه ټوبیکو پرس بټۍ ده دا ښه دې بټۍ ده او دې کې چې کوم دی نو تمباکو تیارېږي مړه بس مزې یې وکړې او زمونږ کلي کې چې کوم دی اوس هم دا څیزونه شته قسم دی که په هغې هم ټیکټ ولګولو دا خلک مو ته بوتل شروع کړو زمونږ غاجزانان غریبانان به ډېر مالداره شي دې پایې ته یې خو وګورئ نو کیدای شي تاسو له خدا خوند نه درکوي خو دا ډېر یو اوږد تاریخ لري او که په دې باندې کوم دی نو خلک کتابونه خلکو لیکلي دي د دې خلکو په ژوند باندې او دا پکې دانې راځي که څه شي دا جرنده که څه شی دی ټرکټر دی ورسره دې خوا ته دې ته وګورئ دې مشینرۍ ته وګورئ وزم ما هلته کې یو دی کې یو ځای دلته ته غوا هم لوشلی شي چې غوا ولوشي مونږ غوا لوشل څه کوو سړی مونږ غوا لوشل نه خو مونږ راتښتېدلي یو د کلي کور نه سامانونو ته یې وګورئ که نه نو بس مزید یې دې خلکو وکړې قسم دی تاسو مونږ تاسو خو چې کوم دی نو د اوښ په شا چې کوم دی نو سپي وخوړو یا دیوال په شا سپي وخوړو دې غواګانو ته یې خو وګورئ دا خلک یې تماشې $50 خو زما نه واخیستله دلته را ننوتلو صرف سوچ کوه شاته زما را نور خلک هم را روان دي دغه پکې نور غوښې تمباکو بټۍ پکې نور هم ښیمه نو دننه به ځو ماته چې 11:45 دغلته پکې دا چرګان او ګیدړان سره کېږي دا سره رسټورانټ دی دا ورته غوښې ده کاروبار دی وینې دغه تره زوی لګیا دی دی چې کوم دی نو ګیدړان مطلب ګیدړان نه سوري چرګانو ویلکم ټو امیش کاونټي کنټري که نه کاونټي نه کنټري که نه وغدوان دا پکې وګورئ جوار پکې بیل پراته دي جوارو ته خو وګورئ ستاسو جوار داسې چې جوارو ته خو تاسو وګورئ څومره غټې غټې دانې یې دي که نه او دا وګوره ګاډي دلته پکې ځناور هم دي خو دي د خوراک مه ورکوئ کم دي څه ښکاري نه نو هغه مخامخ ول نومونه یې لیکلي دي شته نه ګاډۍ ته یې وګورئ ښه دی چې کوم دی دلته ګیا پرته ده اوریجنل ووک او بجلي هم پکې وته دا وګورئ ځمکې ته یې وګورئ دې ته یې وګورئ او دا خبر تمباکو به دلته هلته هم ځوړند دي مخامخ ماسي روانه ډو ناټ کلایم آن هی دا ګیا ده دا د ژمي دپاره یخی کله چې دلته واورې وشي نو دغه شانتې وګوره مشینري ځان ته دغه شیزونه هم ساتلي دي دا ګاډۍ ماډۍ هم ساتلي دي او بله وایي چې مشینري نه استعمالي خو مشینري خو زموږ د کلي دغه زمیندارو نه زیاته ده نیکیانو سره خو خیر خلک ځان ته ژوند اساني ګراني یې نه که نه نو سموکینګ سګرټ میګرټ مسکې لوګي موګي ونه کوي دلته کې دا شی دی نو اور وانخلي نو بس دا تماشې کوئ تاسو راځئ او زه تاسو لپاره بیا په کور کې بله ویډیو کې تاسو په کور کې دننه ګرځئ چې کور دننه کورونه څنګه دې خو یې چیلۍ ساتلي دي بیزي دي که نه دې ګاډۍ ته یې وګورئ رسټورانټ کې کاکاګان ناسته قسم دی چرګانو بزنس دی بس ها سکوټر رن فریج ها چسنټ دی ټانګې ته وګوره ټانګه ته خیند دي ټانګه څنګه یې دننه دی خو هغه مجسمه غونته لګوله بیزو ته وګوره هغې بره بیزې هم ځوړند ختلي بره و چې مزې دي مړه ټولو مزې وکړې قسم دی بس مونږ تاسو خواسته چې کوم دی نو سپو وخوري چلو ټانګه کې تاسو بریک لیدلی دی د دې ټانګه کې هم بریک دی راشه که تودېږي دا ټانګې یې داسې ده وینئ شاته کسان ور وړي بیا دې کسان پکې دلته دوه دلته کښېني ماشومان شاته کښېني دا ټانګه داسې ده مونږ ټانګې راشه ووینئ واګو ته وګوره دا واګ یې شابسې ټانګه کې هم سوچ بورډ لګېدلی دی ډیش بورډ دی پکې بریک دی ټانګه کې چې دا راښکي داسې کې ټانګه چې کوم دی واګي دغه راښکي شي دا نه چې کوم دی نو هس پې خولې ته شي دغه اچولي خوله والا ټوله وشلي په هغې باندې دغه کېږي دا ورته وګورئ اس پې بریک به هم نه دیږي ټانډې بریک به هم نه دیږي دا ورته وګوره دا خلک هم راغلي ماشومان یې هم راوستي دي او زه نه ماشه وچی چلمه هلو های که نه دا ورته وګوره دې بیلې دې ته وګوره ګوټ کراسینګ اوس چې کوم دی نه خوا پکې نور ځناور دي دا ترور خو اوږده ده ولې ته ولې خفه یې داسې تاسو داسې ګرځوم او زر زر راتاوېږم ځکه چې هغه 11:45 باندې بیا هغه ټور دی نو هغه ټور کې به بیا مونږ ځو زه تاسو دا ټول چیزونه درو ښیم از نه چې بیا دا شیزونه پاتې شي که نه ویډیو ما ته خو مسله دا ده ویډیو جوړول راته ګران کار دی ستاسو دپاره هغه پکې اسپې دي که نه دغه پکې بره پکې نور شیزونه یې ساتلي دي کور دی بس دا کور دی دې زمیندارۍ کورونه داسې وي که نه زمونږ کورونه هم داسې وي له خیره سره کلي وطن کې که وګورې خو موږ غریبي لرو که غریبي شه چې کوم دی مونږ ځان نشو ساتلی نو څاروي به داسې ماړه سو ساتو ځان نشو مړولی اسپې بس یې مړې کړو که نه سپرینګ هاوس که نه سپرینګ هاوس دی کله چې دې کې څه دي هغه ترور را روانه ده ترور هم پکې ګرځي را ګرځي چکر له راغلی ده دې ته وګورئ دا څه شی دی مار هم پکې ونه خوري زړۍ سوړي دي هم پکې ونه خوري هلکه دا وګوره دا بل شی روان دی اوبه تاویږي را تاویږي راشه بل څه رټ دی که دا مو هلکه دا دی او که نه دا دی وا دا هغه رټ چې اوبه کوي هغه شی دی که نه او هلته کې چې کوم دی ماسي چې کوم دی داسې لور راوستې هغه داسې جاړي ده اوبه دی اسپه ده که نه هغه یې کړه اسپې کمره ده او دې ته چې کوم دی دا ورته د اوبو څښلو ځای دی او بیا به داسې راشو اوس اوس دی د ماشومانو د لوبو ځای دی مړه یو چار چال یې بندوبست کړی دی یوازې چې کوم دی د لویو نه وینې وګوره دلته وخېږي
هغه دی کې چې کوم دی نو په دې خویدان کې روښویږي دغلته یې تیتران ساتلي دي دی د لوبو ځای دی اخوا نورې ګاډی بس ټول پیسو ته چل دی که نه تاسو بیا هم بیا تاوسان یې بیل ساتلي دي او دا چې کوم دی نو دې بیزې ته یې وګورئ که نه د بله بیزه ده دغه ده زه به هغه ټور له هم ورځم بیا دننه په بله ویډیو کې تاسو ته دې کور دننه در ښایم اجازت یې راکړه دی بیزه بیزې خو تاسو خیر ډېر لیدلي دي تاسو به بیزو څه کوئ خو ټانګو کې هم تاسو ښه ګرځېدلي یې دی خلطمیان ساتلي دي مرغابۍ ساتلي دي تاوسان یې ساتلي دي هغه یو چیلي خو ځان له سر مات کړه راشه که نه تره زویه ته ترې خیال دی وایي دی خلطمیان دي هغه تاوس دی او دې خوا چې کوم دی نورې اسپې دي او دا آباد یې په منځ کې دا دی لکه اوس دا ځای خلکو آباد کړی دی که نه آباد شوی دی ورسره خوا کې ګیر چاپېره دې ته وګورئ دا خلک راځي دلته تصویران وباسي په دغه بینچز ودرېږي څوک غوا ښکاري څوک میخه ښکاري مطلب میخه نه ښکاري دی بینچونه دي که نه او وګورئ دې ځای کې هم کدوان کرلي دي هغه اس پې هم زموږ نه پټې شوې خو ګډې بیزې دي ټولې بس دغه ټول چې کوم دی نو پټې دی دا د دې ژوند او د دې د کړو وړه دي ټول اخوا نورې بلا چیلې دي ډېر لوی فارم دی خو که تاسو ګرځوم نو تاسو به هم ستړي شئ زه به هم ستړی شم او دا خلک چې کوم دي نو سوي ورته اوس هم هغه ټکنالوژي او هغه شیزونه استعمالي کوم چې به پخوا استعمالېدل دغې ته وګورئ دا پکې دا خو جان دا ډیر دی لکه جان دا پکې بیا له خانه جان ډیر جان ډیرې دی وګوره ګاډی ته دا د وړو د لوبو دپاره جوړ کړی دا لوبې پکې خلک کوي ماشومان پکې لوبې کوي داسې نه ده او تره راغلی تره ځان سره ماسیم راوستی راغله ګرځي راګرځي اوس ورته غوږ کې دی مخې له به درشي زموږ د کلي وطن ښکاري نو هغې هم ځان سره موبایل مزه به نیولي دي موبایل یې ګرځي راګرځي او ښې ډېرې چیلې دي پکې بیزې دي پکې که نه تاسو ته ها ماشومانو ته کلي وطن کې هم چاته ښایي که نه چې دغه شانتې کیسه ده دا وکې خنزیر ماما دی مطلب د هغه سټیچو ده که نه خنزیر ماما خنزیر موږ خو دا ډېرې چې خبرې چې کوم دی نو د فلمونو د ډرامو هم کوو د څه بل څه شي پکې جوړ کړی دی خو والله ټول بس چې کوم دی نو تاریخ دی هسټري ده او په 2024 کې چې کوم دی نو ته وګوره دا سړی خو تاسو ته ما وختي دغه ځای نه وښود څنګه اشنا ښه یې او دې هم یوازې دله څه واده ماده کول پکار دي که نه بغیر واده نه کېږي هسې چې کوم دی جس خوار کېږي تاسو خو وینئ که نه او خوار دی نو بس یوازې سړی خو هسې خواري که ښځه یو که سړی یوازې خواري او چې بیا عمر د واده نه وي واده نه وي نو لکه زموږ په شانتې هسې زړېږي نو بس دغه کیسې دي دا خو یې نور هم بلا ځناور دي په دې فارم کې که ګرځو او دې نه پس چې کوم دی نو څه وي ورته خو یې نورې اسپې ساتلي دي اسپې دي کاتي یې ساتلی دغه لاما پروت دی لاما خو تاسو ته ما په تورو ویډیوګانو کې ښودلی تاسو به لاما څه کوئ دې چې ځو راځئ مونږ پکې ماسي سره مرسته مو وکړه ماسي چې کوم دی نو ګرځېدې نه شوه کورسۍ مې ورله کوزه کړه مسلمان او سلام مې مو ته ښه درون وکړو ورحمت الله وبرکاتو مې ورسره ووایي مې چې خوشحاله یي که نه او اوس روان یم دې خوا ورځمه داسې تاسو وینئ دا خلک هم راغلي دي زموږ نه زیات نه دي پړک دي مونږ چیلی نه دي زموږ نه زیاتې چیلی نه دي دننه ورځمه ته ګوره دې بیزو له تصویرانو باسي دا ماسي لورو هسې ورته مونږ هم وګورو خیال یې ته دا له اوسه پورې ودره پته نشته دې بېګا شوګیره کړي نو هغې ته وګورئ بره ورې دغه جوړ کړی په دې باندې لاندې خیږي او کوزېږي را کوزېږي لوبې دیم کوي هر سړي خیال پکې ساتلی شوی تاسو چیلی لوبې کوئ نه دا چیلی به څه لوبې وکړي تاسو په خپله لوبې نه کوئ نو دې کې څه دي دې کې بله چیلی ده وینئ راځئ چې ځو ښه راځئ نورې کیسې به بیا کوو بس تشې بیزې دي او چیلی دي او ګډان دي او چرګان دي دا پکې بل فارم هغه تا ته بل کور دی پکې کیسې دي پکې کلي کې څنګه خلکو ونې بوټونه نه کرلي اکا شانتې هغه دی ته وګورئ داسې پکې لړ شي ما ښامار هم دې ځای کې ودرولې دی موبایل مې هم خپل ځای نه راغستی هغه موبایل باندې زه ټلیفون نه کوم باندې خو زه ویډیوګانې جوړوم ته څه کرلي دی لکه دا څه شی دی مټر دی که که نه مټر دی خو بچي نه راوړي هغه بغیر دا خبره شنډ مټر دی ښامار دغه دی ولاړ دی نو دا ډیزل دی خبره په ډیزلو باندې پمپ ته مې نږدې که په ډیزل چې مړه شم دا باترومونه دي پکې پورډیبل او زه چې اوس ورشي هلته کې بس بیا په بله ویډیو کې تاسو زه په ګاډۍ ته ټانګې ته وګوره کشته غونډه ټانګه ده او بس څوک ځي او څوک راځي وي څوک به ځي جانانه څوک به راځي جانانه او وی بس یو ځیمه چې ستا غم دی چې ما خوري جانانه دا تاسو غوږ کښېږدئ دلته کې دا نور خلک رالله زمونږ ټور وکړم بس تاسو له کور ټور در کوم په بله ویډیو کې صحیح ده نو یاد یې ساتئ او زه د لوی الله په امان تره راځه که نه ته
ویل راکه نو بس داسې ځان نه ورځم او چې کله بل ټور شروع کېږي نو بس درنه بیا اجازت اخلم او بیا به ته ووایم یو ځل به ته بیا د لوی الله په امانه دا ایګزټ اونلی داسې به راشو نو چې راشو نو داسې به وشو ښه all right the tour is not started yet right Taylor? Yeah. It's starting now. Meet on the front porch. Okay, thank you.